شاید سلا سرا سلام کئی آرو کئی ترون برا شاید سلا سرا سلام کئی د کورنیو چارو وزارت د پولیسو له ښوونیز مرکز څخه 10 تنه مسلکي پولیس فارغ شول. په دې فراغت غونډه کې د پولیسو ښوونیز مرکز قوماندان مولوي عبدالله یاسر د امارات مشرانو او ولس ته ډاډ ورکړ چې په دې ښوونیز مرکز کې به مسلکي پولیس روزل کیږي او افغان ولس ته به د خدمت جوګه ګرځي. موږ د کورنیو چارو وزیر رئیس الوزراء امیر المؤمنین او د امارات ټولو مشرانو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې په دې روزنیز مرکز کې به ان شاء الله داسې مجاهدین او داسې ملي پولیس تربیه کیږي چې د ملت په درد باندې وخوري او د ملت د ناموس نه د خاورې نه او د دې د عزت نه دفاع وکړي او شپه ورځ د دې په خدمت کې اوسیږي. داسې پولیس به ان شاء الله دلته روزل کیږي چې هغه په عقیدوي فکری او مسلکي روزنه سمبال وي چې د خپل ملت د خدمت جوګه شي. ورپسې د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې لوی قوماندان مولوي عبدالکریم حسیب هم خبرې وکړې او فارغ شویو پولیسو ته د مبارکۍ ترڅنګ پر لا مسلکي ښوونه او روزنه ټینګار وکړ. د څو سختو مرحلونو تیریږي په آینده کې به کالح کول الله دې وکړي دغسې چې زموږ او ستاسې نظام ته یو قوت وروبخي. انشاءالله کوشش به هم دا وي سعی به هم دا وي زموږ او ستاسې ټولو هیله هم تاسې نه دغه ده چې په اول قدم کې تاسې ټول اسلام ته او په دویم قدم کې خپل ګران خوږ شیرین افغانستان ته ډېر زیات وفادار واوسئ. زموږ او ستاسې ټولنه زموږ او ستاسې خلک زموږ او ستاسو هیوادوال ډېر زیات کړېدلي ځورېدلي دي. دوی کړاوونو ته د پای ټکی به تاسې ږدئ ځواکونو تاسې به ږدئ ځوانانو تاسې نیکبخته یئ تاسې افتخاري خلک یئ. اول وار دی چې اسلامي امارت افغانستان ته راغلی ده. اول وار دی چې د کابل په ښوونیز مرکز کې زمونږ همدا تاسو فارغان یې د پولیسو په لیک کې چې فارغېږي دا استادان او دغه شاګردان دا به انشاءالله د تاریخ په زرینو کرښو کې لیکل کېږي. همدا تاسو ته الله دغه افتخار درکړه چې دا شاګردان هم وروزل او دغو شاګردان ته الله دغه افتخار ورکړه چې اول وار دی چې کله په مسلکي شکل باندې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو په چوکاټ کې د کابل په ښوونیز مرکز کې نوي شاګردان نوي پولیس فارغېږي. تاسې ټول ته دې مبارک وي. الله دې وکړي چې خپلې ځورېدلې ټولنې ته د خدمت جوګه وګرځوي.
په دې فراغت غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د اداري معاینت دفتر رئیس مولوي طاهر فارغ شویو پولیسو ته ډاډ ورکړ چې د وزارت مشرتابه به له دوی څخه بشپړ ملاتړ کوي او د چارو لازم امکانات به ورته برابروي. ډېر د خوشحالۍ او د خوش قسمتۍ ځای دی چې د امارت اسلامي اقامه الله و ادامها د هغې د پاکې او مبارکې جنډې او سوري لاندې په خپل ګران وطن مجاهد وطن جهاد پال او مجاهد پال وطن اسلام پال وطن افغانستان کې د خپل وطن بچي د خپل وطن او د خپل دین او د ملت د خدمت دپاره پالو د هغې تربیت او روزنه کو او نن په هغه ډګر کې یو چې د ملت دغه بچي د ملت خدمت ته نن تقدیمو او پیش کوي. نو د امارت اسلامي د طرف نه بالعموم او د وزارت داخله د طرف نه بالخصوص ډاډ در کومه چې هغوی ستاسو په شا ولاړ دي، ستاسو هر رنګ حوصله افزایي کوي، دادرسي کوي او ستاسو هر رنګ تقویه او اکمال کوي په آینده کې انشاءالله العزیز. او په نظر کې لري چې دغه ادارې لا پسې تقویه شي او دا ښې شي او اکمال شي د دې دپاره چې د وطن په هر ګوټ کې د وطن بچي پالل شوي تربیت شد بچي هغه د خپل قوم او د خپل ملت او د وطن او د دین خدمت انجام کړی شي. دا غونډه د ستاینلیکونو په ورکړې سره پای ته ورسېده. ورور مجاهد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خیر الله ستونکی د خپلې تصدیقنامې دپاره چمتو یم. تبریک.